د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه د کندوز رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشئ د وخت مو بخیر. پام وړم د کندوز رادیو څخه د دې ساعت تازه او مهمو وروستي خبرونو ته. نن پنځشنبه د وګیا د سمبلې د میاشتې 8مه د 2023 میلادي کال د اگست د میاشتې 9 نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي د تازه سر احمد سایل وړاندې کوم، خو په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان له پاکستان سره د برېښنا کرنې او صنعت په برخو کې 11 وکړه لاسلیک کړي دي. غور کې 130 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. او د جګړې د پای ته رسیدو څراغ زيلنسکي بایدن ته طرح وړاندې کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. افغانستان له پاکستان سره د برېښنا کرنې او صنعت په برخو کې 11 وکړه لاسلیک کړي دي. د افغانستان اسلامي امارات او ازبکستان ترمنځ د لاسلیک شوي وکړه له جملې څخه 11 د برېښنا کرنې او صنعت په برخو کې دي چې ټولیز ارزښت 890 میلیونه ډالرو ته رسیږي. باختر اژانس ته د ریاست الوزرا اقتصادي معاونت د مطبوعاتي دفتر د معلوماتو لمخې د روان مالی کال د زمري اسد په 28مه د ازبکستان د لومړي وزیر په مشرۍ راغلي لوړ رتبه پلاوي د اسلامي امارت له چارواکو سره په بیلابیلو برخو کې د 2.5 میلیارډ ډالرو په ارزښت 15 وکړه لاسلیک کړل. د سرچینې د معلوماتو پر بنسټ د یاد وکړه له جملې څخه 11 د برېښنا کرنې او صنعت په برخو کې په افغانستان کې د برېښنا شبکې پراختیا، افغانستان د برېښنا انتقال، د زعفرانو کرکیلې پراختیا، د کرنیزې خاورې د معاینې لپاره د ګرځنده لابراتوار جوړول، افغان بزګرانو روزنه په 1000 هکتار ځمکه کې د وریجو پنبې، لمرګل او غنم کرل، په افغانستان کې د سیمنټو فابریکې جوړول او په دواړو هیوادونو کې د کرنیزې توکو وچ او تازه میوو لپاره بازار موندنه شامله ده. ویل شوي چې یاد پروژې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې پلي کیږي. هیله دې نه وي چې د یاد پروژو له جملې څخه 15 د قانونو په برخه کې دي چې ټولیز ارزښت 1.15 میلیارډ ډالرو ته رسیږي. غور کې 130 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرېږي. د غور د کلوپیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو د دغه ولایت په چارسدي ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د یوې شبکې د چارو د پیل کېدو خبر ورکړی دی. د غور د کلوپیا رغونې او پراختیا ریاست د رسنیو دفتر مسؤل ذبیح الله غوثي زاده رسنیو ته وویل چې دغه شبکه د غور د چارسدي ولسوالۍ په اسلام آباد کلي کې د یونیسف دفتر په مالی ملاتړ د سباند 1,942,690 افغانۍ په لګښت جوړیږي. په یاده شبکه کې د 10 متره مکعب په وړتیا د پاکو اوبو د یوې ذخیرې جوړول، د 8 نللیکونو نښلول او د 3,140 مترو په اوږدوالي پایپ لاین غځول شامل دي. د نوموړي په وینا د یادې شبکې د کار په بهیر کې لسګونه کسان ته د کار زمینه برابره شوې چې په بشپړېدو سره به 130 کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې شي. او د جګړې د پای ته رسیدو څراغ زيلنسکي بایدن ته طرح وړاندې کوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې غواړي خپل امریکایي سیال جو بایدن ته له روسیې سره د روانې جګړې د پای ته رسیدو طرح وړاندې کړي. نوموړي په دغه برخه کې د کیف پر قوي دریځ ټینګار کړی. زیاته کړې ده چې غواړي د بایدن ترڅنګ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکلو له دوه نمائندانو سره هم په دې اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه هندي لومړی وزیر نریندرا مودي له بایدن او پوتین سره ټلیفوني خبرو کې د اوکراین د جګړې د پای ته رسیدو په اړه خبرې کړي.
د اوکراین او روسي ترمنځ جګړه په دې وروستي کې پیچلې شوې او ظاهرا دواړه لوري هڅه کوي په یو ډول د سولې او جوړجاړي لاره غوره کړي. بایډن ویل چې ماسکو د روانې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خپلو اهدافو ترلاسه کول او د اوکراین بیا د روسیې له لوري د نیول شوي ځمکو د بیرته ازادېدل اړین بولي. درنو اوریدونکو په خبري غړې کې راټول شوي مطالب هم دومره ول. تر بلې خبري غړې لوی العمل شه. د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ.